په لومړي ځل د اسلامي امارت حکومت له خوا هغه کار ترسره شو چې تل افغانان غوښتنه کوله. په ډېرې داسې کارونو کې به خلکو غوښتل چې دغسې اقدامات ترسره شي، خو اسلامي امارت په دې توانېدلی دی چې د خلکو دغه غوښتنې عملي کړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا چې اسلامي امارت تازه څه اقدامات کړي دي جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. فراه کې د ټیټ کیفیته تیلو 9 ټانکره تیل بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. په فراه کې د اسلامي امارت د نورم او سټنډر ملي ادارې اعلان کړی دی چې د ټیټ کیفیته تیلو 9 ټانکره بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. دې ادارې پرون چهارشنبه د وږي لومړۍ نیټه په خبرپاڼه کې ویلي چې دا ټانکر یې په ابو نصر فرحي بندر کې ایران ته ورګرځول شوي دي. د دې ادارې مسؤلینو د ورګرځول شویو ټانکرو لامل له ټاکلي شویو معیارونو سره نامطابقت ښودلی دی. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې په فراه کې د ایران ټیټ کیفیته تیل بیرته دغه هیواد ته ورګرځول کیږي. یادې ادارې بار بار له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته تیلو له راوړلو ډډه وکړي. دا ویلو ده چې ایران د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د تیلو تر ډیرو ستر صادروونکی هیواد دی. بلخوا د میدان وردګو د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په ولایتي روغتون کې د ساونینیل اسیډ روغتیایي پروژې د پرانیستلو خبر ورکوي. په افغانستان کې د ساینسنیل سیټ پروژې مسؤل او د افغان طبي آلې جوړونکي پروفیسر اسماعیل وردګ وایي چې هیواد کې 15,000 د ماتو هډوکو ناروغان د ساینسنیل سیټ روغتیایي پروژې د عملیاتو په وسیله تداوي شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو په دې اړوند راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې